د روژې میاشت خو را رسېږي، لږ وخت پاتې دی. الله دې موږ په ژوند ور ورسوي. خو بدبختانه بیا به هم ډېر خلک پریشان وي. د ډېرو خلکو به زړونه شنه وي چې دا میاشت خو بیا راله. افسوس، ته د دې میاشتې په قدر خبر یې، ته د دې میاشتې په عظمت خبر یې. دا څونه مبارکه میاشت ده، دا څونه معظمه میاشت ده، دا د رحمتو څونه ډکه میاشت ده، د عبادت سیزن دی. ستا د مغفرت وخت را نږدې سوی دی، ستا د بخښنې وخت را نږدې سوی دی، د الله د راضي کولو وخت را نږدې دی. په معمولي عبادت باندې ډېر څه لاسته راوړلی سو، او څونه رحمتونه چې په روژه کې ده. سبحان الله، د ټول کال رحمتونه چې جمع کې د روژې د میاشتې د رحمتو لسمه حساب نه جوړېږي. دا د مغفرت میاشت ده، دا د الله سبحانه وتعالی د لوري د رحمتو میاشت ده. بشماره بې حسابه بندگان الله سبحانه وتعالی بخشي، بشماره بې حسابه بندگان الله د جهنم د اور خلاصي. دا د جهنم څخه د خلاصون میاشت ده. او په دې میاشت کې الله د جنت ټول دروازې خلاصي، اته سره دروازې خلاصي، د جهنم دروازې بندیږي، شیطانان بند سي. که مسلمان روژه ونیسي د خپل رب جل جلاله د رضا دپاره، په دغه یوه روژه باندې دی الله ته څومره نږدې کېږي. ته خبر یې په دې باندې نفس څونه کمزوري کېږي، شیطان څونه لرې کېږي، په دې یوه روژه باندې خواهشات څونه کمیږي، او ته څونه الله ته نږدې کېږي. افسوس کشکې دا سودا موږ په سترګو لیدلی، څونه به ښه وای، بیا به ولې موږ پریشانه وای. دې میاشت شهر الله وای، د الله میاشت، د هغه میاشت چې قرآن الله پکې نازل کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، هغه میاشت چې الله قرآن پکې نازل کړی دی. په دې میاشت کې شب قدر را روان ده. سبحان الله، چې هغه د زرو شپو نه هم، د زرو میاشت نه غوره ده، د زرو میاشت څخه. بیا هم موږ پریشان یو، بیا هم موږ غمزده یو. روژه را روان، روژه را روان، بیا هم هر کس وارخطا یي، لکه یو لو بلا او مصیبت چې خدای نخسته پر موږ را روان دی. او په دې باندې موږ ته ټوله خفه یو. داسې نه دی په کار. دې ته باید موږ خوشحاله سو، دې ته باید زموږ تلوسه یي، دې ته باید موږ تږي یو چې کله الله په ژوند کې دا میاشت پر ما راولي، او الله ما په دې میاشت کې وبخښي، الله ما در خپلو رحمتو لاندې راولي، الله سبحانه وتعالی ما د جهنم نه آزاد کړي. بجای د دې چې موږ خوشحاله سو موږ وارخطا یو. دا زموږ د ایمان علامه ده. ګورې زموږ ایمانونه ډېر کمزوري دي. الله دې موږ ته رحم وکړي، پروردګار عالم دې پر موږ فضل وکړي. ګوره زموږ د خپل رب عجبه بندګي کو، ایمان مو په رضا راوړی دی، دین مو په رضا قبول کړی دی، په قرآن مو ایمان په خپل رضا راوړی دی. خو د هغه قرآن او د هغه الله احکاماتو ته بیا موږ وارخطا یو. سره د دې چې زما او ستا د منفعت دپاره دی، الله ته په دې کې څه پیدا رسېږي؟ که زه وږی یم که تږی یم، الله ته څه ګټه رسېږي؟ دا زما او ستا دپاره ده، دا زما او ستا د خپل رب سره معامله ده. هغه رب چې تا ایمان پر راوړی دی، ته وایې امنت بالله، ما په خپل رب باندې ایمان راوړی دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د بندګۍ تقاضا ده چې د دې رب دپاره ته ځان وږي تږي کړې، د دې رب دپاره ته ځان باندې زحمتونه او مشقات او تکلیفونه تیر کړې، او هغه رب بیا ستا د خپلو رحمتو لاندې راولي، هغه رب بیا ستا مغفرت وکړي، هغه رب تا ته جنتونه مزینه کړي دي. نو دا چې موږ د خپل رب کما حقه عبادت نه کوو، مینه مو نسته، دا زما او ستا د ایمان کمزوري ده. پر ما او تا شیطان دومره غالبه سوی دی، خواهشات دومره غالبه سوی دی، نفس دونې را باندې غالبه سوی دی چې الله یې زموږ څخه لرې کړی دی، الله یې زموږ څخه هېر کړی دی، خپل رب یې راسه پردی کړی دی. نو ځکه ما او تا د هغه رب عبادات وخت چې راسي، د هغه رب احکاماتو وخت چې راسي، بیا ما او تا پریشانه کېږي. دا ټول کال موږ په خوراک تیر کړي، څوک مړ سو، دا ټول کال موږ په څښاک تیر کړي، آیا څوک اوبه سو،
څونه کاروبارونه موږ وکړه، څونه معاملې مې وکړه، څونه خوراکونه مې وکړه، کومې خواته ولاړو، لیکن دا یوه میاشت، دا میاشت عبادت دپاره ده. دې ته باید مؤمن مسلمان خوشحاله سي چې الله ټول کال خو مې هر څه کړي دي، په دغه روژه کې الله ته ما بخښې او ستا بخښنه زه غواړم او تا خپلول غواړم او ستا سره روغه کول غواړم. نو دې ته باید بیا موږ پریشانه سو؟ نه نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روژې ته څونه خوشحاله، الله ته جل جلاله ته به خواستونه کول. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که انسان د روژې په حقیقت خبر سي چې الله څومره رحمتونه نازلوي، څومره بندگان د جهنم د اور خلاصوي، څومره انسانان الله پاک جل جلاله د خپل رحمت لاندې راولي او څونه انسانان د جهنم د اور خلاصوي، بیا به د ده دا تمنا وایي چې کشکې ټوله کال روژه وای. ما ورته وویل دا پټه سودا ده، دا روژې میاشت را روان ده، موږ باید په خپله زندګۍ کې انقلاب راولو. الله ته زارۍ وکړو چې خدایه زما د سیزن میاشت را روان ده، ما ته کما حقه عبادت توفیق راکړي. ای الله ستا د مغفرت میاشت ده، ستا د لوري مغفرت عام وي، ستا د لوري بندگان د جهنم نه ازادیږي. خدایه زما ګناهګاره بنده نوم هم په هغه نومانو کې راولې چې د جهنم د اور نه خلاصېږي، ما نوم هم په هغه کسانو کې راوړې ای الله چې تا بخښلي دي. نو بیا به دغه عبادت، دغه روژه زما او ستا دپاره د رب د نږدېکت او د قربت ذریعه ګرځي.